هلکانو خیر چارې بخیر بخیر شکر دی الله بدل دی وایم څه یخ اوبه د ځان راوړم خیر اوسئ مننه وروره یو دوه وږي مات کړو و ماتې کوئ ځای لاړ شئ داسې کار کوو چې راځه چې په دې طرف ننوځو او په بله بتۍ نوځو دا څه ورته که نه خوښه مې دی وایم وږي خو مې رامات کړو راځه چې اوس دغه ورته ډاډه واچوو راځه خوند کوي ما نه ولې خو خوند کوي که خو ډېر خوند کوي یاره مسکین خانه داسې کار دی ښه زه نو د غلاګانې ملاګانې نشم کولی پوه شوې او بازار ته ځو وارکه د عبدالرحمانه ته راسره بازار ته ځې او نو بس راځه چې لاړ شو السلام علیکم وروره ښې طبیعتونه ښه ده وروره د ما د تره زوی واده ده لږ سودا مې پکار و وعلیکم السلام سمه ده وروره سمه ده دغه ده وروره ډېره مهرباني څو روپۍ شي وروره 15,000 دا دی وروره هلکه دا واده ته خو ځو د کور پاچا ته وسپارو یو رښتیا هغه ده د مونږ ګاونډي هغه ته به وسپارو السلام علیکم ورولا جان خیر خیرات ښې طبیعتونه ښه ده خیر اوسئ شکر ده مریض شوی خو نه وروهله زما د تره زوی واده ده او مونږ هلته ځو دا د کور کلیګانې دي په مونږ کور باندې پام کوه ښه زه درنه لاړم خدای پامان ولکه څوک راغلو نو چېرته پټ شمه خدای پاکه زه اوس چېرته پټ شمه ما تا ته کلیګانې درکړې چې د مونږ کور باندې پام کوه هلته ټول الماریګان دروازې د شان ټول ښکلاو دي دا ولې یاره ابره به خبرې دا څنګه چل دی ما تا ته کور وسپارل اوس دا خبره څنګه شوه یاره ابره به خبرې ای خدای دې غر که ما ورته ولې ښایي کوم چې مرغانچه کې پټ دی هغه ورته وښایه که نه